بې نظمي مو هغه وجې ته رسېدلې ده. تاسې په خپل ځانو خبر یاست؟ تاسې خپل نظم مطالعه کوئ، ویې ګورئ چې موږ نن په ګرده ورځ څه کړي دي. د یوې ورځې تاسې مطالعه کوئ، ویې ګورئ. په هر کس ته خپل ځان معلومېږي چې یاره سړی ډېر بد کار مې کړی. د هلکانو پر برابر مې درته وویل چې پر لحاظه خدای هلکان بند مه کوئ، کشران ایسته کوئ چې ګورې یو پر سړک راګرځولی انډیواله ورته ناست بل چې ګورې هغه هدایت نه وای که چیرې په قانون کې تاسې ته معاف وای ما به تاسې تارې ورته شل لاسونه وتړم بس دې واستم. په دې سره هلکانو سره د هغه چې مستند اسناد دي هغه په چا کار نه لري. نو مستند خو زموږ د ګرده ورځ موږ ته مستند اسناد سره هلکانو پسې واخلي. تېره جلسه کې مې هم درته ویلي چې یا هلکان غواړئ یا به ما غواړئ. که ما غواړئ هلکان به پسې اخلي، که هلکان غواړئ ما به نه غواړئ. بس نور نکل خلاص دی. دغه مو اخري فیصله ده. کړوله تا ته چې هر څوک بې پارچې ورکوي. ګرده یې وه چې چا جنجال ورسره کړی چې مطلق انده ډبرې ورته باندې کړي د هغه په ملامت دی. نه دې وځي بې پارچې دې نه وځي. نوکریوالي چې ده منظمه وي. نوکریوالي به داسې